الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. درنو محترمو ورونو په ډیر خیر راغلی نننۍ جلسې ته. راځئ قرآن زده کړو په اسانه بڼه. په 11مه ناسته کې تاسې ټولو ته راغلاست وایم. موږ به انشاءالله د درس په پای کې د اسلامي نړۍ ستر شخصیت او د مسلمانانو زعیم استاد اسماعیل هنیه صاحب ته به دعا هم کوو، الله تعالی د هغوی شهادت قبول کړي. او حقیقت دا دی چې ټول اسلامي امت د هغوی په درد باندې دردېدلی او د هغوی په غم غمجن دی، او اسلامي نړۍ په داسې یو وخت کې د هغوی نه محرومه شوه چې ډېر سخته اړتیا به ورته د هغوی بصیرت او پوهه او تدبر او جرأت او فصاحت او قرباني او دا ټول شیان داسې دي چې اوس چې کومه معرکه روانه وه سخته اړتیا به ورته، خو الله تعالی په خپلو کارونو ښه پوهېږي. کېدلی شي انشاءالله چې د امت ته به نعم البدل او ښه عوض ورکړي انشاءالله، ځکه زموږ او ستاسې پیمانې جدا دي او د الله تعالی سره چې کوم تدابیر دي هغه جدا دي. الله تعالی دې د هغوی شهادت قبول کړي او الله تعالی دې مسلمانانو ته خیر او با جرأت او با تدبیر مشران په نصیب کړي. زموږ او ستاسې په دې 11مه ناسته کې انشاءالله د اخلاص صورت معنا او مفهوم او د دې صورت څه پیغامونه دي موږ او تاسې ته دا به زده کوو. او ګرامر او د قواعدو په برخه کې به د فعل ماضي دوه پیټرنه یا دوه قالبونه دوه تلې به نورې موږ او تاسې ځان سره زده کوو چې هغه د ضرب یضرب او د سمع یسمع په پیټرن په قرآن کریم کې څومره اوزان او کلمات راغلي انشاءالله دین وروسته به هغه ستاسې ټولې زده وي، لکه څنګه چې د فتح یفتح او د نصره تاسې زده کړه. او په پای کې ښوونیزې لارښوونې دي انشاءالله به موږ او تاسو زده کوو. نننۍ ناسته کې 14 نوي کلمې موږ او تاسو هغه زده کوو چې په قرآن کریم کې 1960 وار یعنی څه کم 2000 وار هغه استفاده شوي. او په دې ترتیب زموږ او ستاسو د قرآن کریم د زده کړې ګراف پورته روان دی انشاءالله. ورونو په پیل کې د اخلاص د صورت پیژندنه ده. دا مبارک صورت چې وروسته به تلاوت کوو تقریبا هر مسلمان ته زده دی. د دې مختصره پیژندنه او تعارف داسې دی چې دا صورت په مکه مکرمه کې تر ټولو یعنی هغه لومړنیو صورتونو دی چې هغه مکمل نازل شوی. صورتونه خو ډیر نازل شوي، خو هغه صورتونه چې په مکه مکرمه کې په مکمل شکل یعنی آیتونه نه مکمل نازل شوی یو دا صورت دی. د کلماتو او الفاظو په اعتبار خو لنډ صورت دی، لیکن دا یو ډیر مهم او ډیر جامع صورت دی. په دې مبارک صورت کې د قرآن کریم د 3 مضامینو باندې چې قرآن کریم مشتمل دی چې د الله تعالی پیژندنه او د هغې وحدانیت او د آخرت او د رسالت موضوع چې د قرآن کریم اساسی موضوعات دي، یو موضوع چې د الله تعالی وحدانیت او پیژندنه په دې صورت کې بیان شوی. نو دین وروسته چې موږ دا صورت زده کو په خیر سره دا معنا او مفهومې دا به موږ د دین وروسته په دې نیت نه وایو چې دا لنډ دی زر خلاصېږي، بلکې په مانځه کې به په دې اراده او نیت وایو چې دا ډېر زیات جامع صورت دی. د یو وار په تلاوت کولو سره د قرآن کریم یو ستر مضمون او ستره برخه چې هغه د الله تعالی وحدانیت دی په دې صورت کې ذکر شوی ده. محترمو د دې صورت نوم څه شی دی؟ اخلاص. الاخلاص. علما وایي چې
دا صورت چې سړی د فهم سره تلاوت کی او ویل ولی او په دې همدغسې مخلصانه ایمان راوړي نو الله تعالی به د دې ایمان بشپړ کړي او ایمان به خالص شي. اما ایمان مطلوب دی الله تعالی ته چې هغه خالصانه او مخلصانه نو دا صورت اساساً د دې د زده کړې دپاره دا ضرور دی چې موږ په دې پوه شو چې دا په قل شروع شوی دی. قل او ډیر صورتونه په قل شروع شوي لکه قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایها الکافرون. او همداسې قل په قرآن کریم کې ډیر دی. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. دا قل چې په کوم ځای کې راغلی دی د دې معنا دا ده چې هلته یو موضوع روانه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او خلکو سره په دې اړه خبرې وي، پوښتنې وي، سوالونه و. نو په دغه وخت کې قرآن نازل شوی دا قل د کلمې سره چې ای حبیب ای محمد صلی الله علیه وسلم دې خلکو ته په جواب کې دا ووایه. قل معنا ووایه، یعنی دا موضوع چې روانه ده د بحث او د څېړنې موضوع چې روانه ده او ټول پکې خبرې کوي او دا څه خلک پوښتنې کوي نو قل ته ورته ووایه دا خبره وکړه. نو هلته همدغسې یو سوال روانو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تشریف راوړه هلته خلکو د مختلفو شیانو عبادت کو. دا سجدې به یې کولې ورته، هغوی نه به یې سوال کو، هغوی نه به یې غوښتنه کوله. د هغې کې مثلا د هغوی په خپلو لاسونو جوړ کړي د خټو بوتانو بوت به یې جوړ که، بیا به مخې ته ورته ولاړو چې د فلانې مریض دی دا خو راته جوړ که، در حال چې په خپل لاس به یې هغه جوړ کړی بوت به یې جوړ کړی په خپل لاس. بیا به چې چېرته سفر کو داسې مخامخ به ودرېده چې صاحب شام ته ځمه لاړ شم او که نه، نو خو خبرې نه کوي بوت، نو خپله به یې ووایي دا وایي چې لاړ شه، ځان سره به یې ووایي او ایسته به روان شو. خلکو د دې عبادت کو په لاره به روان و، چېرته به چې کوم خط تیږه ولیدله ښکلې به یې واغېسته ویل دا زمونږ خدای شو. بیا دې معبودانو کې چا به چې دا معبودان جوړول کوم چې مالدار او سرمایه‌دار خلک به و هغوی به د سرو بوتان جوړ کړه، د سرو زرو. دا پاچاهانو همداسې د سرو بوتان جوړول ځان ته، ځکه چې هغوی شتمن و، د امکانات یې لرل او چې هغوی نه به لږ راټیټه پایه کې هغوی به د سپینو زرو جوړول. که څه هم یو وخت کې سپین زر د سرو زرو نه قیمت لوړو خو په تفاوت سره. څوک به چې هغې نه لږ غریب و هغوی به د ښکلو او قیمتي لرګیو نه بوتان جوړول، چا به د مسو نه جوړول، چا به د چونې نه جوړول، چا به خټو نه جوړول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دوی دا وویل چې مونږ خو د دغسې خدایانو عبادت کوو، دا ته چې مونږ کوم خدای ته رابلې هغه څه شي نه جوړ شوی دی؟ د لرګي نه جوړ شوی، د وسپنې نه جوړ شوی، د سرو زرو نه جوړ شوی، د سپینو زرو نه جوړ شوی. بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې دا ته چې کومه خبره کوې چې الله دی او هغې ته عبادت وکوئ، زمونږ دا خدایان چې دي د هغوی د خدایانو یو تسلسل دا و چې قوم او قبیله مکمله په دې مشهوره وه چې دا د خدایانو قبیله ده. پلار به چې مړ شو زوی به یې دغه شو، هغې نه وروسته به لمسی به یې شوه بچې نور. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دوی پوښتنه کوله چې زمونږ دا خدایان خو دغه سلسله نسب لري، دا فلانی چې موږ عبادت کوو د دې دغه پلار و، د نیکه و، د مور وه، انصب لنا ربک، ته دې موږ ته د خپل رب دا نسبت بیان که، د هغې شجره چې هغه د ورونه یې څوک دی، ترونه یې څوک دی، پلار یې څوک و، میرمن یې څوک وه، دغسې سوالونه و. نو الله رب العالمین دا صورت نازل که چې ته دوی ته ووایه چې هغه احدون دی، نه اصول لري، نه فروع لري، نه اطرافو کې څوک لري، هغه صمدون دی، الصمد دی. دا تاسو خو اړتیاوې هغه داسې نه دی، ستاسو دا خدایان خو چې دي دا چې تاسې جوړ نه کوئ منځته نه راځي، دا چې تاسې پالش نه کوئ، تاسې چې صفایي ونه کوئ،
په دې ګردونه پراته وي خړ پړ پراته وي هغه داسې نه دی چې هغه د خلکو محتاج دی. الصمد ټول مخلوق هغه ته محتاج دي. تاسو یعنی دا صورت اساسا په دې نازل شوی چې هلته یو موضوع روانه وه تفصیل به یې راځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل شو چې قل ته دوی ته ووایه ای محمد صلی الله علیه وسلم هو الله احد هغه الله دی او یو دی اکی یو دی. نو چې اکی یو شو هغې کې د نسب سوال نه پیدا کیږي. نسب خدا غچی چې یو نه که نه مشرانم لري کشرانم لري. نو دا به په تفصیل سره راځي. محترمو دا صورت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق دا د قرآن کریم درېیمې برخې سره برابر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا صورت تعدل ثلث القرآن د قرآن د یو ثلث سره برابر. یعنی قرآن کریم که په درې برخو تقسیم شي څو سپارې راځي؟ لس سپارې. یعنی که د دې تلاوت وکړي دا د 10 سپارو قدر ثواب لري ثلث القرآن. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایل یو ورځ چې تاسو کې څوک داسې شته چې په هره شپه کې د قرآن کریم درېیمه برخه تلاوت کړی شي. ابو الدرداء رضی الله عنه د حدیث بیانوي. نو ملګرو وویل صحابه کرامو چې دا من کې څوک کولی شي 10 سپارې تلاوت کول او بیا هماغسې د صحابو قسم تلاوت کول ورو او په ترتیل سره؟ ویل دا به مونږ کې څوک تلاوت کړی شي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې قل هو الله احد دا د قرآن کریم د درېیمې حصې سره برابر دی. تعدل ثلث القرآن. او مونږ خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فرمان باور لرو که نه، په دې یقین دی څه چې هغې فرمایلي هغه بالکل درست او صحیح خبره ده. نو محترمو دا صورت د دې په فضیلت کې دا خبر هم راغلی ده چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا او سنت دا چې دا به د هر فرض مونځ نه وروسته دا صورت او سورة الفلق او سورة الناس به تلاوت. فرض مونځ به چې وکړه سلام به یې واړه او نور اذکار به یې وکړل او بیا به یې په اخیر کې قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا درې واړه سورتونه تلاوت کول. خو د سحر او د ماښام مانځه کې به دا درې زره تلاوت کول. سحر او ماښام مانځه نه وروسته به همدا درې سورتونه څو ځل تلاوت کول؟ درې ځله تلاوت کول. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بله طریقه او سنت دا و چې کله به د خوب بسترې ته به تشریف یوړ نو دا درې واړه سورتونه به یې درې وار تلاوت کول. بیا به یې لاسونه مبارک داسې کړل، په هغې باندې به یې چوف کړل او لږ هغه د دغې سره د ریق سره او بیا به چېرته به چې لاس رسېده ټول بدن باندې به مسح کړل. او کله به چې مریض و نو د مسلمانانو میندو امهات المؤمنین نه به چې د هر چا په کور کې و خصوصا د عایشه رضی الله عنها په اړه د هغه راغلي چې بیا به هغې دا صورتونه تلاوت کړل او بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول بدن باندې به مسح کړل. یعنی معنا دا ده چې دې صورت د ډیر فضائل دي او د هغې ډیر کاربرد او استعمال دی چې په هغې ضمن کې دا هم دي. د دې صورت دا مختصر تعارف تاسې ته به خامخا و هم او یو ځل دلته تکرار شو چې دا موږ او تاسې دا دلته واورېده او دغه نو دا مبارک صورت موږ او تاسې یو ځل تلاوت کوو او بیا هغې نه وروسته دې معنا او مفهوم باندې خبره کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تاسې چې بخیر سره د دې درس ورکو کوم ځای کې دا صورت به خلکو نه اورئ، هغې وجه دا ده چې خلکو دا زده کړی په وړوکتوب کې او داسې زده کړی چې هغې کې غلطۍ دي، نو هغه به اصلاح کوئ. سنجانه ته یې ووایه. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا كفوا کفا باندې کوفو کفا باندې پیخ ده. ولم يكن له كفوا احد. ما شاء الله. قل معنا اوایا، د قل معنا څه ده؟ اوایا. امر ته چې موږ لاړ شو هلته به تاسې ته دا زده شي انشاءالله. اوایا، ته اوایا، قل ته اوایا. دا په قرآن کریم کې دا قل لفظ 332 ځله راغلی، نو دلته چې تا قل زده که قل ته اوایا، دوه خبرې باید ستا زده یي. یو د دا زده شي چې د قل معنا څه ده؟ اوایا. دا چا ته ویل کېږي چې اوایا؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، ځکه چې په هغې د قرآن نازلېده او هغې ته الله پاک وایي چې ته اوایا. دا د قل معنا اوایا. دویمه خبره دا ستاسې باید زده شي چې دا قل چې هر ځای کې راغلی هلته یو مسله روانه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې، یا د مکې د خلکو په منځ کې، یا د مدینې د خلکو په منځ کې، یا د شام د نصاراو په منځ کې، یا د یهودو څه موضوع روانه ده او د بحث او د څیړنې او د جنجال او مجادلې خبره ده. دې ته اړتیا ده چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لارښوونه وشي چې په دې موضوع کې دوی ته داسې ووایه. او دا چې کله تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت د قرآن سره یو ځای کوي، نو بیا ډېر ښه سړی پې پوهېږي. سیرت کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند قصې دي. قل څه معنا؟ ووایه. د قال معنا د هغه وویل، قالو هغوی ویل، قال او قالو، قلت، قلتم، قلت، قلنا، قالت. انجنیر صاحب ټولې ګوتې داسې کوي، اسراف به نه کوي. هغه یو زنانه وویل. دا په قرآن کریم کې دا قاله 513 ځلې راغلی. دلته دی چې قاله زده که، نو د ټولو ځایونو کې دې زده شو. او قالو چې دی هغه همدغسې 300 ځل نه پورته راغلی دی. یعنی هغه ذات چې تاسې د هغې په اړه ما سره خبرې کوئ، جنجال را سره کوئ او د هغې په اړه رانه پوښتنه کوئ، نو هو هغه ذات چې دی الله دی. هغه ذات چې دی الله دی. یعنی هغه تاسو په دې خپلو معبودانو مه قیاس کوئ. هو الله، هغه الله دی. هغه ذات دی چې د کمال په ټولو صفتونو باندې متصف دی. د نقص او د عیب ټول صفتونه هغې نه نفي دي. الله دی. هغه ذات دی چې واجب الوجود دی. دا ټول کائنات ممکن الوجود دي. نن شته سبا به نه خیر خیریت به وي. موږ او تاسو پرون نو نن یو، سبا به بیا نه یو، خو د هغې پاچایي چې دا هغه به
رواني هغه واجب الوجود دی، نور مخلوقات چې دي ممکن الوجود دی. نو تاسې هغه مشرکینو ته ووایه چې تاسې دا د خپلو معبودانو باندې هغه مه قیاس کوئ، هو الله دی، هغه الله دی. خبره ورسېدی. احد 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 هغه یو دی، یوازې دی. په پښتو کې موږ د هغې ترجمه داسې کوو ایک یو دی، یو واحد دی، واحد چې د هغې نه وروسته څه شی دی؟ اثنان، یعنی یو نه وروسته څه شی؟ دوه، او دوو نه وروسته درې. صحیح ده. لیکن احد داسې یو کلمه ده چې نه مخکې تی څه شی شته او نه یوازې. دې باندې لږ فکر وکړئ. قرآن کریم کې دا راغلی چې احدن هغه الله دی او ایک یو او یوازې دی. که چیرته واحد ووایه نو د واحد څه شی غوښتنه کوي؟ د اثنان غوښتنه کوي، ځکه هر یو نه وروسته دوی که نه، او هر دوو نه وروسته درې. تاسو خو ریاضي ویلې ده چې دا اساس دی، یعنې د یو نه واخلې لسو پورې دا د ټول ریاضي اساس دی. خو دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل شي چې دوی ته ووایه، یوسف هم متوجه که نه، دوی ته ووایه چې هغه ذات هو هغه ذات، یعنې مخکې د هغې په اړه خبرې هلته روانې دي. هغه ذات چې دی که نه الله دی او هغه یو دی، احدن. تاسو چې وایه چې د هغې نسب راته ووایه، هغه یو دی. نسب خو د داسې خلکو یي چې ډېر ورونه یي، احمد، محمود، فلان فلان، بیا د هغو پلار یي، بیا د هغو نیکه یي. دا یو دی، نه ایک یو دی، نه پورته څوک لري، نه ښکته څوک لري، او نه اطرافو کې څوک لري، کاکاګان او ترونه او د تره زامن. نه نه، احدن. ورونو دا کلمه چې دا احدن یوازې د الله دپاره کارول کېږي، الله تعالی دپاره. زه تاسو ته یو عرض وکړم چې موږ او تاسو دا صورت مسلمانان ډیر وایي، خو تر څو چې هغه موقعیت کې ځان واقع نه کړي چې دا څه خل حالت کې نازل شوی، څه موضوع روانه و، پرې نه پوهېږي. مسلمانان وایي 4 قل ووایه، 4 قل مې تلاوت کړه. دا 4 قل خو دې ویل چې ورباندې پوه یم شوی او که نه، اصل خبره خو پرې د پوهېدلو ده. نو احدن څه معنی؟ یو، یوازې، ایک یو. محترمو الله، تاسې اول خدا ترجمه وکړئ. قل هو اشاره وکړئ، هغه الله. الله تاسو ته بار بار د هغې د دې مبارک ذات او د دې کلمې تشریح ما تاسې ته کړې. احدن ایک یو دی، یوازې دی. یوازې په څه شي کې دی؟ په ذات کې. په ذات کې تاسو ته مې ویلي 4 شیانو کې، په حقوقو کې او په اختیاراتو کې، په واک کې. په ذات کې یو دی، په خپل ذات کې ایک یو او یوازې دی. نه پلار شته، نه مور شته، نه ورور شته، نه خور شته، نه زوی شته، نه لور، یعنی نه اصول لري چې بری که نه پلار او نیکه او دغه، او نه فروع شته چې لاندې اولادونه، لوڼانې او زامن، او نه اطرافو کې څوک شته، ورونه او وریرونه. په ذات کې یو دی. نو نصرانیان غلط وایي، کرسچن غلط وایي چې هغه درې دي. وی یو چې دی په دریو کې دي او درې په یو کې دي. او بیا چې د پاپانو نه پوښتنه وکړي چې دا یو په دریو کې دي او درې په یو کې دي، دا څنګه، څه معنا؟ وی ولا په دې زمونږ هم سر نه خلاصېږي، خو زمونږ مولایان موږ ته داسې وایي. یو په درې کې دی او درې په یو کې دي، څه مطلب؟ دوی وایي چې خدایان اصل خدا دی، لیکن عیسی زوی دی، او بیبي مریم هم په دې خدای کې شامله ده. او د دو ځینې ګروپونه بیا دا وایي چې دا جبریل امین هم پکې ده.
ځنې بیا دغه نفي کوي بي بي مریم او هغه پکې راوړي. خپلو کې ډېر اختلاف دي ځکه چې کرسچنټي او نصرانیت چې دی هغه هم دغسې مختلفې فرقې او ګروپونه لري. لوی خو هماغه ارتودوکس او کاتولیک او هغه دي، لیکن دې کې وړې ډېر اختلافات دي، خو پوهېږي نه ځکه چې ګډه وډه عقیده یې ده، کلیر نه دي هغوی کلیر نه دي، لیکن دغه پاکه صفا ستره عقیده چې ایک یو دی په خپل ذات کې. خبره ورسېدی؟ په صفاتو کې یو دی، یعنی په خپلو صفاتو کې هغې ته د هغې مثل څوک نشته. لیس کمثله شیء. هغه په غیبونو پوهېږي، په غیبو، بل هیڅوک په غیبو نه پوهېږي. هغه شفا ورکوي، بل څوک دا توان نه لري چې شاته شفا ورکړي. هغه انسانانو ته او نورو مخلوقاتو ته ژوند ورکوي او ژوند ترې اخلي. دا واک او اختیار د بل چا نشته. حی قیوم دی هغه ذات. هغه سمیع او بصیر دی، هر څه د هر چا او هر څه اوري. د دې جماداتو خبرې هم اوري او هر وخت کې اوري او ویني یې. موږ هم تاسو خبرې کوو، وینم او اورم، لیکن د هغې په څیر نه. ستاسو مخکې چې زه ناست یم زما اورئ، خو لږ د باندې چې څوک دی د هغې تاسو نه اورئ. زمونږ سماعت او زمونږ بصارت محدود دی او د هغې ذات دا صفتونه چې دي لا محدود دي. نو په صفاتو کې ایک یو دی او په حقوقو کې یو دی. حقوقو کې د پرستش او عبادت دا حق چې دی یوازې د هغه دی. دا سر چې دی باید یوازې د هماغې مخ ته ټیټ شي، سجده وکړي، بل هیڅ چا ته دا رکوع او سجده ونه کړي. غوښتنه چې څه زه او ته او ټول مخلوقات اړتیا لرو، د هماغې نه باید غوښتنه وکړو. دا د هغه حق دی. په دې حقوق کې باید هغې سره هیڅ څوک او هیڅ شی شریک نه کو او هغه په واک او اختیار کې یو دی. د دې دنیا د دې کائناتو پیدا کوونکی هغه دی او څوک چې د یو شي پیدا کوونکی هغې مالک وي، د هغې ملکیت دی. نو هماغه حق لري چې قانون هغه ورکړي چې تاسې څنګه ژوند وکئ، کورنی ژوند هم څنګه وي، تجارت هم څنګه وي، ستاسو اداره او سیستم څنګه وي، اقتصادي نظام هم څنګه وي. دا حق د هغه دی. دا حق د پارلمان نه دی چې هغه دې دپاره قانون گزاري وکړي. ان الحکم الا الا له الحکم والامر. نو په دې څلورو شیونو کې تاسې یو ځل ما سره بیا تکرار کوئ چې الله رب احد په څه شي کې؟ په ذات کې. دویم، دریم، څلورم اختیاراتو. دا توحید به تاسو مکمل بیانوئ او که چیرته دا توحید نیمګړی بیان شي نو تاسې به دا مشکلات وینئ چې بس دا رکوع او سجده خو به هغې ته کوي، خو د ټولې دنیا واکدار به بیا یو بل څوک ګڼي، قانوندان به بیا بل څوک ګڼي. دا د کوم ځای نه راغله دا خبره؟ دا د دې ځای نه راغله چې د دې مسلمان سر په دې نه دی خلاص شوی چې په ذات کې هم یو دی، په صفاتو کې هم ایک یو دی، په حقوقو کې هم یو دی او په اختیاراتو کې هم یوازې دی. په اختیاراتو کې هغې سره هیڅ څوک او هیڅ شی شریک نشته. د مرګ او ژوند فیصلې هغه کوي او په دې کې د یو شي د تحلیل او د تحریم چې دا شی حلال دی او دا شی حرام دی، دا فیصله د هغه ده. او که د دنیا ټول پارلمانونه او عقلا یو ځای شي او وایي چې شراب حلال دي نو حلال کېدلی نشي، او که ټول پارلمانونه او د دنیا عقلا را جمع شي او وایي چې شوده حرام دي، دا به نس کوي حرام دي، حرام کېدلی نشي. ځکه چې د تحلیل او د تحریم حق د چا سره دی؟ د الله سره دی. نو اوس وایي چې
په اروپا او په غرب کې د پارلمان په زور زنانه د دین محرومي چې حجاب باندې کوي همداسې بلوڅي او ورته چې دا ناروا ده دا ناجایز دا د پارلمان حق نه دی دا د الله تعالی حق دی چې هغه ویلي چې کې به کې نو او په دې باندې ډېر مثالونه دي تاسو نه راشي محترمو منګ او تاسو په دې توحید کې هو الله احد هغه په حقوقو کې یوازې دی لیکن کله چې منګ او تاسو په عملی ژوند کې وګورو ډېر ځله منګ او تاسو ته دا په نظر راځي چې منګه الله رب العالمین سره په حقوقو کې خلق شریکو نور خو څه کې چې د خپل نفس ور سره شریکو قرآن کریم ځکه ویلی چې افرأیت من اتخذ الهه هواه آیا تا داسې یو څوک لیدلی دی چې خواهش نفس نه اله جوړ کړی الله تعالی چې څه حکم ورته کوي هغې طرف ته نه ځي دا خواهش نفس په دې ځای ناست دی او دا د دې قیزۍ لاس کې ده کله دې طرف ته وړي او کله دې طرف ته وړي د الله تعالی او د دې نفس د امر په منځ کې چې کله تعارض راشي د الله تعالی امر پرېږدي او د نفس کوي کله ټولنه دغسي کله سپینګیري او جرګه دغسي وایي الله تعالی داسې وایي خو جرګه داسې وایي نو معنا دا ده چې تا هو الله احد دی چې وویو چې په حقوقو کې هغه شریک نه لري نه به ورسره پارلمان شریکه نه به ورسره جرګه په هغې کې شریکه نه به ورسره بل څوک شریکه احدون خو همدا معنا ده که نه او نه به د نفس ورسره شریکه همدغسې محترمو کله ناکله انسان متوجه نه د خپل نفس او د شیطان اطاعت کوي او دا اطاعت چې دی د انسان شرک ته وړي قرآن کریم کې دا راغلی چې د مشرکینو ذکر دی د هغوی د تحلیل او د تحریم چې دا ذبح به خورئ او دا به نه خورئ په آخر کې الله تعالی فرمایي وان اطعتموهم که چېرته تاسې د هغوی اطاعت وکړو انکم لمشرکون هغې سره هم شرک ایجاد خبره ورسېده نو دا د شرک خبره یوازې داسې نه ده چې دا ځینې خلکو صرف په ډېر د ځینو خلکو توحید یوازې د دې قبرونو شاوخوا کې بس هغې نه را دې خوا به توحید نه وي د توحید خو ته چې ناست یې دغلته هم توحید ته اړتیا ده دا په وزارت کې چې ناستې په ریاست کې ناستې د یو مؤسسې په چوکۍ هلته تا نه توحید مطلوب دی مړي خو لاړل مړي څه کې نو محترمو دا خبره ده قل د دې قل په لفظ کې د قل معنا څه مونږ وکړه ووایه څه معنا یعنی دا خبره ورسوه موضوع روانه ده که نه نو ته دې خلکو ته دا خبره تبلیغ که وی رسوه په دې امر زه او ته مامور یو لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امر و چې ته ووایه دا ما او تا ته هم دی چې ته ووایه ګونګېږه مه ټول کارونه خراب دي او ته خلکو ته نه وایه چې دا کار خراب دی دا جوړ ووایه لیکن څنګه یې ووایه په ډېر غوره شکل یې ووایه په حکمت سره یې ووایه او د الله تعالی د وحدانیت نه داسې یو شی مه جوړوه چې خلک بیزاره کړي د دین نه متنفره کړي ټاپه مه جوړوه چې خلک مشرک راوباسي او چا باندې یو نوم کېدی نه په حکمت سره ورته ووایه پوه که چې دا خبرې مغزو ته پرېوځي پوه که چې هغه د دې غټ مشکل نه راووځي او کله چې د غټ مشکل نه راووته نو په هماغې وخت کې انسان حقیقتا آزاد شي وایي که چېرته ته یو الله ته سجده وکړي نو د زرګونو سجدو نه به ته نجات پیدا کړي چې کله نفس ته سجده کوي او کله یو شي ته سجده کوي هغه یو استانه دی چې ونیوله د دې زرګونو سجدو نه به بیا ته خلاص شي ته به آزاد شي اصلي ازادي دا ده چې انسان د الله بنده او غلام شي د نورو ټولو غلامیو نه راووځي د پیسو د غلامیو نه راووځي د خان او د مالک د غلامۍ نه راووځي د قمندان صاحب د غلامۍ نه راووځي د پارلمان او د وزیر صاحب د غلام ځکه چې د هغې غلامي دی چې اختیار کړه
د دې ټولو غلامۍ و بندګیو نه انسان څنګه شي آزاد شي. محترمو دا دین وروسته چې دا موږ او تاسو مانځه کې وایو که نه دا صورت همدې تصور او احساس سره به وایو. 15 نکاتي برنامه زموږ څه ده د قرآن د زده کړې؟ تصور او احساس، دویم دعا، دریم ارزونه، څلورم پنځم تبلیغ. یعنی د دې برنامې دغه دا دی چې هر آیت موږ او تاسو وایو په دې مفهوم یې وایو چې زه او ته مخاطب یو، ما ته خبره روانه ده، ما داسې نه چې هغه د مدینې خلکو ته روانه ده، هغه مکه کې چې کوم نه. اوس چې زه او ته قرآن وایو باید ځان هماغسې واقع کړو چې زه او ته مخاطب یو. دې ته وایي تصور او احساس. بیا دا دعا وکړو چې یا الله په دې آیت کې کوم معنا او مفهوم او کوم عمل دی د هغې توفیق راکړي چې عمل پې وکړم او ځان پې وکړم. بیا خپل ځان ارزیابي کړو چې ښه زه د دې آیت په رڼا کې چېرته یم، چېرته مخالفت خو نشته. که مخالفت یې بیا پلان جوړ کړو چې دې نه وروسته باید د دې آیات سره ځان سم کړم، او کله چې زه سم شم بیا دا خبره بل ته وکړم. بس دا 15 نکاتي برنامه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله الصمد، الله الصمد. الله خو موږ او تاسې بار بار ووایو د دې مبارک لفظ په هکله. الصمد د دې ترجمه دا ده هغه ذات چې هغه په هیڅ شي کې په هیڅ ساحه کې هیڅ چاته اړتیا نه لري. په دې کې هم چاته اړتیا نه لري چې څوک دې حمد و ثنا او شکر وایي او که نه یې وایي. ضعیفه نه دی چې څوک کې قوي کړي. هیڅ چاته په هیڅ شي کې اړتیا نه لري، ناتوانه نه دی. لیکن ټول مخلوقات د هغې نه پرته ما سوا چې دي هغه ته محتاج دي. په دې ژوند کې ورته محتاج دي چې ژوند یې د هغوی برحاله ساتلی، اکسیجن کې ورته محتاج دي، په اوبو کې محتاج دي، په دې یعنې د پالنې په ټولو وړو غټو شیانو کې هغه ته محتاج دي هر شی. نو د الصمد معنا دا ده. اصلا خبره دا وه چې دغې د مکې خلکو د هر کار دپاره جدا جدا خدایان ټاکلي وو، جدا جدا. نو بیا د خدایانو کې هم داسې واړه او غټو، اساف او نائله او هبل او دا غټ غټ بوتان چې حتی او په حرم کې دننه په دغې کې بیا داسې وو چې دا غټ بوتان هغه اعلی دغه و، هغه سوپر میسي هغو ته حاصله وه، دا واړه واړه به هغوی ته دغه و. نو دوی دا پوښتنه کوله چې د دې اړتیاوې څوک پوره کوي؟ ستر چې کوم خدای ته موږ بلې، زموږ دا خدایان خو داسې دي چې دا غټان چې دي د دې وړو دغه کوي، دا لږ پالنه او دغه کوي، ستا ده. نو الله الصمد، هغه الله چې دی بېنیازه دی، یعنې چاته اړتیا نه لري چې ته یې د هغې اړتیا پوره کړي. که دا عبادت هم نه کوې د هغې هېڅ باچۍ کې کمی نه راځي. په حدیث ما تاسو ته مخکې ویلی چې قدسي حدیث دی، الله تعالی پکې فرمایي لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اطهر قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا. وکستاسو اولین او آخرین، جنیات او انسان، اول جن او آخری جن او اول انسان آخری انسان، دا ټول پاکیزه ترین خلق شي، انسانان چې اطهر قلب شي، او بیا زما عبادت او پرستش وکړي، نو زما په پاچۍ کې یو ذرم نه اضافه کېږي د دوی په عبادت. او که دا فاجر ترین شي زما د پاچۍ نه یو ذره هم نه کمیږي. او که دا ټول اول او آخر انس او جن په یو لویه دشته کې راجمع شي او هر څوک د خپل ظرف مطابق ما نه غوښتنه وکړي چې دا شی راکه، دا راکه، دا راکه، او هر یو ته د هغې د غوښتنې مطابق ورکم، نو زما په پاچۍ کې دومره نه کمیږي. حدیث دی چې تاسې
بحر ته یو ستنه ورښکته کوي او بیا وګورئ چې هغې سره څومره اوبه د بحر نه راغلي. د هغې پاچاهي په دې وړو پاچایانو نه قیاس کېږي. نو الله تعالی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دې خلکو ته ووایه چې الصمد دی هغه. دا تاسو چې کوم تصور د هغې په اړه لرئ دا تصور اصلا درست نه دی. الله الصمد تاسو وینئ دا هر څوک هغې ته اړتیا لري، هماغې ته په دې ژوند کې، په رزق کې، په دې صحت کې، په اطمینان کې، په سکون کې، په مال کې، په تجارت کې، په اولادونو کې، دا ټول هغې ته ګوره دا غشي هغې په هغې په لور دی چې هغې طرف ته محتاج دي. خو هغې طرف نه مخلوق ته کراس دی، هېڅ چا ته هغه محتاج نه دی چې دا فکر ونه کوي چې والا بس ډېر عبادت هم وکړو نو د پاچاهي به یې لږه لویه شي، موږ لږ ډېر ذکر د هغې وکړو نو لږ بس پاچاهي نړېدله نو زموږ په دې ذکر راټینګه ده. دا خبرې پکې نشته. الله الصمد دا لوی مخلوق ما او تا خو په هېڅ حساب کې نه راځو. وایي د دې کائناتو د اسمان او د ځمکې په دې لوی سیم کې چې بیا دا ځمکه تاسې ګورئ د مټر د دانې قدر هم نه، دا ټوله کره زمیني په هغې کې ما او تا دا من انسان چې چا ته وایي هغه خو د سره پکې معلومیږي نه. خبره ورسېدې. نو دا ټول د لوی ملائکې د جبرائیل امین او د هغې په مستوا خلک هغه ته محتاج دي. ښه د هغه ته محتاج، یو نور هغه چاته احتیاج نه لري. دا د اله هغه اصل تصویر او تصور دی چې په ذهن دا تصور په یهودانو کې نشته. هغه ظالمان وایي دا الله وایي یعقوب علیه السلام سره په کشتۍ ورغی او راچپی. د هغوی دغه تصور دی د احمقانو. او نصرانیان خو بالکل لیونیان دي. دا عیسایان نه پوهېږم چې دا پاچاهي په دې دنیا څنګه کوي، بیخي مغزو نه خلاص دي د اله په اړه. مولایان هم نه پوهېږي. دغه کلیر او صاف تصور دی چې هغه دغه معتقد دغه جوړی چې مخلوق چېرته د دې پېښې ونه کړي او دا په ذهن کې رانشي چې هغه خالق او رب موږ ته محتاج دی. یعنی هغه لکه موږ او تاسې چې ډېرو شیانو ته اړتیا لرو. دا یو څو لحظې که اکسیجن راونه رسیږي او زموږ د بدن ټولو حجرو ته هغه لاړه نشي نو موږ نه یو. یو دقیقه پرته د اکسیجن نه د اوبو سره خو به یو ورځ یو نیمه ورځ ګزاره وکړو، د خوراک سره کېدای شي یو هفته ګزاره وکړو، د اکسیجن سره خو یو څو لحظې هم ګزاره نه کېږي او ته ټول محتاج وګړي. خوب که یو 2 شپې مسلسل ویښ پاتې شو انسان لیونی کېږي. هغې ذات لا تأخذه سنة ولا نوم. لږ راباندې لږ تکلیف راشي بس هر څه رانه غلط شي، وار پار رانه خطای. پرون اسماعیل هانیه صاحب شهید شوی دی، ټولو مغزه په ځای نه دي. دا موږ انسانان یو ضعیفه یو. نو الاله به په دې د هغې نه قیاس کوي. هغه ذات چې دی الصمد دی او دغه کلمه چې ده هغه صحیح تفکیر د انسان جوړوي، هغه معتقد د انسان جوړوي. معتقد چې فکر دی. نو محترمو تاسې تصور وکئ چې په یو وخت کې الله رب العالمین د میلیاردونو مخلوقاتو پالنه او روزنه کوي. دا یوازې ما او تا انسانان خو په دې کائناتو کې نه یو. دا میانې چې حساب کې هغه بلاګانې غټې د بحر نور مخلوقات چې حساب کې په دې بر او د دې ځمکې لاندې چې دا مخلوقات حساب کې او په دې فضا کې چې دا مخلوقات حساب کې د هر یو پالنه دا تیږه کې چې دا مخلوق په تیږې منځ کې ژوند کوي هغې پالنه هم کوي. د دې ټولو پالنه کوي. نو هغه ذات چې دی محترمو د په یو لحظه یعنی زمونږ او ستاسو انسانان طبیعت خو داسې چې یو طرف ته مخه شي بل طرف رانه ایري، چې هلته مخه شي بل رانه ایري. په یو وخت کې په آن واحد کې
د ټولو غوښتنې اوري، هغې ته جواب ورکوي، هغه پوره کوي. خبره ورسېده الله الصمد. نو د الله تعالی دغه عظمت او دغه لویي دا په پام کې انسان ونیسي او بیا دا و چې الله الصمد، بیا دا معنا پیدا کوي، بیا د انسان تصور هماغسې جوړېږي. یو مونځ به مونځ کېږي او دا چې وایي چې ولا دا صورت اخلاص باندې مونځ وکړه زر زر ختمیږي، لکه چې مختصر صورت دی، نو دا بیا بس هماغسې طوطي غوندې لګي. محترم ورونو، موږ او تاسو د دې آیات په تلاوت کولو کې مختلف تصورات کولی. دا دعا مثلا موږ کولی شو چې ته خو زموږ اړتیاوې پوره کړې یا الله، اوسه پورې دې پوره کړي دا 50 کاله، د چا 20 کاله، چا 13 کاله، چا یا الله دې نه وروسته هم تا ته محتاج یو، چا ته مه پرېږده، مخلوق ته مه حواله کوه. دا یعنی الصمد یعنی ټولو اړتیاوې پوره کوي. مثلا دا تصور په انسان په ذهن کې راشي چې یا الله تکیه او اعتماد مې پتا دی، دا وسایل خو هسې بس منګه کارو، اصل برکت خو په دې کې ته اچې. ځینې خلک ډېر داسې دغه وایي چې بس دا زه چې نه منم دا بچي به مې ټول مړه شي. ته په خپله خوړونکی الله پاک مزدور مقرر کړی چې ورځې کار وکړي او دې بچو ته ته الله پاک مقرر کړی هم دې لپاره چې دا خناس چېرته په ذهن کې د چا رانشي چې ولا دا زه چې نه منو بس ټول هر څه به ګډوډ شي. دا ته چې نه وي د دنیا م روانه وه چې اوس هم روانه، چې سبا نه بیا هم روانه. ډېر چورت مه خرابوئ په دې کې، د هغې پاچاهي بل قسم پاچاهي ده. الله الصمد. د همدې تصور او احساس سره به موږ او تاسو دا آیات وایو چې الله الصمد، او په دې نه کېږي چې 4 قل مې وویل، 4 قل باندې خو لږ ځان پوه که بیا ووایه صحیح ده. لم یلد، لم یو لم دی او یو لن دی. دا لم او لن دواړه په قرآن کریم کې ډېر لغې. لم ډېر راغلی 300 تقریبا 3.5 ځل، او لن هم راغلی د 100 ځلو نه زیات. انګلیسي کې چې موږ او تاسو یو جمله نفي کوو ماضي کې، نو هغې ته وایو ډډ ناټ. په راتلونکي کې چې یو شي د یو شي نفي کوو هغې ته وایو ویل ناټ. امقه مفهوم دی بالکل. لم دغه لم د مضارع په صیغه چې داخل شي د دې معنا ماضي ته اړوي. یلد دا ماضي به انشاءالله 2 درسونو نه وروسته راځي. یلد ولدی ماضي دی، یلد مضارع دی. چې لم ور باندې داخل شي دا معنی ماضي ته کنورټ کوي، پاست ټنس. معنا دا ده چې لم یلد، لم معنا نه، نفي ده که نه، لم معنا نه، لم یلد. ولد یلد معنا زیږول، هغه ولد هغه زیږولی، یلدو هغه زیږوي. چې لم دی وویل معنا دا ده چې لم یلد نه دی زیږولی، هغه هیڅ څوک یې نه دی زیږولی. ځکه دا د هغې سوالونو جواب دی. هغه سوالونه په ذهن کې ونیسئ، بیا دا ووایه، بیا پې پوهېږئ. مشرکانو به پوښتنه کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې دا کوم الہ ته ته موږ رابولې د دې شجرې نسب بیان کا. نو آیت نازل شو چې دوی ته ووایه چې لم یلد، هغه نه څوک زیږېدلي نه دي. ولم یولد، و څه معنا؟ و ترجمه لم ترجمه کوي نه، یولد، ولم یولد، او نه هغه زیږېدلی د چا نه. یعنی معنا دا ده چې نه پلار شته او نه اولادونه شته. نو تاسو چې وایئ چې شجره نسب بیان کوي، شجره نسب خو د هغه چا چې څوک پلار او نیکه ولري او لاندې بچي ولري، نو نه څوک زیږولی. ولم یولد او نه چا نه زیږېدلی، نو شجره نسب یې د کومه شوه؟ دا خو په حقیقت کې د هغه ما تاسو ته ویل چې یو معرکه روانه وه، برپا وه، یو کشمکش روان و، او هغه ویل چې ښه دا موږ به در سره ومنو، خو موږ ته خو یې لږ دغه بیان که، کورنۍ راته بیان که. کورنۍ لري نه هغه. لم یلد ولم یولد.
او دا موږ او تاسو خپله ژبه کې والد، ولادت، والدین، اولادونه دا ټول کارول کېږي زموږ او ستا همدغې نه اخیستل شوی. نو ولم و ترجمه کوي و لم یولد زیږول شوی، یعنی هغه نه دی زیږول شوی او نه هغه زیږولی څوک. او دا هغه یولد چې دی هماغه مجهول صیغه ده چې تاسې په انګلیسي کې هغې ته پیسیو وایس وایه، په هماغه تعبیر باندې دا دغه دی. دا به انشاءالله وروسته راځي. محترمو، اولادونه او والدین دا انسانی ضرورت دی او نورو مخلوقاتو ته ضرورت دی. موږ او تاسو انسانان یو، پیرانو سره خو راشه درشه نشته چې هغلته به څه صورتحال وي، خو انسانانو کې او دا نور دغه چې دي د مخلوقات، پیشو، چیلی، وزې موزې او دا دغو خو بس ټول مسله هغه مور ته راځي، پلار یې ورک شي او بس مور یې بیا پالیم او زیږی یم او ټول هماغه لوی کوي. او چې څنګه لوی شي بس هغه مورولي او پلارولي په ځینې حیواناتو کې وی پاتې کېږي. فکر کوم هغې نه دا لیوه دی او کوم یو بل شی دی، خو دا نور چې دي بس دغه شي. لیکن انسانانو کې دا ده چې انسانان اولادونو ته ځکه اړتیا لري چې کله راشي او اولادونه وګوري نو زړه خوشحالیږي. صحیح ده. دا چې کله پلار بوډا او سپینګیری شي نو اولادونه یې بیا هغې وخت کې د قوت خاوندان یې، هغه ورته تکیه او بس هغه د هغې لکه څنګه چې پلار د هغو کفالت کړی، اوس اولادونه مکلف دي چې هغوی ته د هغې رعایت وکړي او خدمت یې وکړي او دغه یې وکړي. دا عام انساني دغه دی. کله چې یو انسان مړ شي بیا دې ته اړتیا لري چې د هغې نیک اولادونه د هغې کار ته، فعالیت ته او د هغې نوم ته دوام ورکړي تر څو چې ژوندي. هغه که ښه انسانان نو مور و پلار یې څنګه یادېږي؟ ښه یادېږي. او که بدبختان نو هغه خلک هغه د هغوی نه مخکې مور و پلار ته کنځل کوي، وایي د هغه مور و پلار دې داسې داسې چې داسې اولادونه یې روزلي. خو که ښه یعنی د انساني ضرورت دا دی چې کم کار او کم فعالیت او کم دغه هغې کاروبار ډېر خلک به ته وویني، وایي دغه قصابي چې زه کوم که نه، وایي دا مې هغه 1.5 کاله د نیکونو کار دی، کار ته ادامه ورکوي. دا زه چې دا نجاري کوم که نه دا مې یعنی کار ته ادامه ورکول. دا د انسان ضرورت دی. لیکن محترمو، الہ په داسې تصور کې تصور کول لکه انساني تصور چې ولا هغه اولادونه لري ځکه اړتیا به لري، هغه بوډا کېږي او هغه ضعیفه کېږي. د الہ په اړه دا تصور د سره شته نه په اسلام کې. نو ځکه تا ته دا وایي چې لم یلد، هغه هېڅوک نه دی زیږولی چې هغې ته یې اړتیا وي. او د هغې محبوب بندگان شته چې ورسره مینه کوي او هماغه بندگان چې د هغې په نوم باندې هغو ځانونه فدا کوي او قرباني کوي او د هغې د نظام دپاره هلې ځلې کوي، هغې سره مینه لري، هغوی دپاره جنتونه جوړ کړي. لیکن په مخلوق باندې، په انسان باندې هغه قیاس کول چې ولا دا اولادونه به ډیر شي او بیا به د هغې پاچاهي وچلوي او بیا به دا شي او دا نو دا دلته نشته. الہ معبود او عبد چې دی هغه په دې شیانو کې یو ځای نه دي. نو ځکه لم یلد نه دي زیږولی هغه هېڅوک، ولم یولد او نه هغه زیږول شوی چې زه تاسو ته شجره نسب بیان کړم. دا خو به هماغه تناظر کې تاسې دا آیات ولولئ نو بیا ورباندې پوهېږئ. نو محترم ورونو، ما دا عرض دلته لیکلی هم دی او تاسو ته هم ویم چې موږ او تاسو دینی مسؤلیت لرو. دا مسؤلیت باید هر یو احساس کړو. دغه لویه نصرانی آبادي چې دا د مسلمانانو نه زیات دي، مسلمانان که 2 میلیارده دي نو هغو نږدې 3.5-4 میلیارده دي کرسچنټي، که څه هم بېدینه شوي دي، هغوی کې دینداري نه ده پاتې، خو یو نوم خو پاتې دی. زه او ته مسؤلیت لرو چې د هغو ماغزه په دې خبره خلاص کړو. دلته ډېر خلک راغلي وو، متاسفانه نه موږ پلان درلوده چې هغه دې ځای نه تللی 20 کاله بعد چې موږ او تاسو هغه دې ځای نه مسلمان لېږلی وی. موږ او تاسو ډېر خلک په
دلته په مؤسساتو کې کارونه کول، دلته په مختلفو نمونو راغلي، موږ او تاسو ونه توانېدو چې د هغې ماغزه دلته خلاص کړو او هلته لاړ شي هغوی دا کار وکړي. اوس زموږ او ستاسو ډېر مسلمانان هغوی سره راشه درشه لري، ناسته ولاړه لري، تجارتونه لري، د هغوی په کارخانو کې کار کوي، هغوی سره بزنسونه دي. مسلمان دا احساس کړي چې هغه پوه کړي په دې خبره. درسته ده چې هغوی به خپل سیستم او نظام لري او د هغوی مؤسسات به دا نه پرېږدي، لیکن زه او ته دا احساس کړو چې دا د دې دین پیغام او د الله تعالی د وحدانیت پیغام هغوی ته رسول غواړي. څومره هندوان دغلته زموږ او ستا په دې ګاونډ کې هر کال نوي نوي خدایان جوړوي. دې ځانه زاړه خدایان موټر کې واچوي، هلته یې د هغې کې ور واچوي، ګنګا ورته وایي. هغې طرف نه چې راځي په دغې کې دوکانونو کې خدایان هغوی جوړ کړي دي، نوي نوي راوالي، وایي دغه زاړه شو د دې. دا تصور دی، دا تصور دی. نو دا زما او ستا مسؤلیت دی. ما او تا خو په خپله کې اخته یو، مړي اوري او مړي نه اوري، که اوري تالی څه او که نه اوري ما او تالی څه. او صاحب دا لاس دلته کېدم او که هر ځای کې چې ږدې د الله عبادت وکړه، او صاحب دغه لوټه 4 کنجۍ او که 3 کنجۍ دا استنجا چې پرې کوم. ای د الله بنده، تا نه اصل مسایل پاتې دي، ته په داسې شیانو کې مصروف یې چې بس یعنې هغه ستا ظرفیت دغه عمره شوی دی. د لوی آبادي د انسانانو دا خو ما او تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثین خو په همدې معنی یو چې د هغې کار ته به ادامه ورکوو. دا امت خو اصلا د نورو دپاره برپا شوی و. کنتم خیر امة اخرجت للناس، دا د دې نورو دپاره برپا شوی و. دا چې په خپلو کې اوس اخته یو او واړه واړه هیوادونه هم دې دا نشو جوړولی، د شرم خبره ده، شرم خبره ده. محترمو، د دې تصور او احساس سره به دا آیات دې نه وروسته تلاوت کوو چې لم یلد ولم یو، او پوهیږو په اله چې هغه د سیرت په رڼا کې هغه په هغې تناظر کې دا آیات وویو. په دې 4 قل ویلو باندې دې صورت باندې څوک نه پوهېږي. کنې په دې ختمونو کې چې ختم کوي، اخر کې قاري صاحب ته وایي چې دغه وکړه دا ختمانه. ختمانه کې څه شی؟ اول دا صورت چې د 3 والی وایي، او کوم څوک چې وایي اپې نه پوهېږي. و د الله بنده چې ختمانه کې کویه، خو اول د دې صورت پیغام دغه 20 30 50 100 نفر چې ناسي دا ورته ووایه چې دا ختمانه چې کوم د دې اصل لب لباب ده. نو خلک به پوه شي، خلک به پوه شي، او دا په دې طریقه به د قرآن پیغام عام شي. نو په دې خو نه پوهېږي که نه. ولم یکن له، و ترجمه کوي، لم ترجمه کوي مخکې دی نه. یکن دا د کان یکونو نه دی، د یو شي موجودیت. ولم یکن او نشته یعنی موجود نه دی. و تاسو ترجمه که، لم هم ترجمه که او یکن هم ترجمه که، یعنی نشته، موجود نه دی. له تاسو ویله اشاره وکئ او دا اشاره وکئ او دا اشاره وکئ، دا او دا. آفرین. هر هغه ضمیر چې یو ځل راځي دا ټول به یو ځل ورسره تکراروئ چې ستاسې هغه زوړ سبق د نه هیر نشي. ځکه اصل خو دا خو د وعظ او د عامه دغه نه ده، دا تاسو کې باید استعداد پیدا شي د قرآن د ترجمې، او دا په همدې پیدا کېږي چې کوم سبقونه مو ویلي هغه د هغې هره دغه چې راشي هغه پکې ټول یو ځل تکرار کوي. نشته او او نشته یعنی نشته. له څه معنا؟ د پاره د هغه، او کوم لکه پاره، او لکم تاسو پاره، او نشته د هغه د پاره کفوان. د فا ته ګورې حسین جانه چې فا باندې پیښ دی، کفوان نه دی. ډېر خلک دا کفوان وایي. ولم یکن له کفوان
ولم یکن له او ځنې وایي ولم یکن الله دلته دغه ځای کې ډېرو خلکو موږ تلاوانو له لاه نه ده مصطفی احمد جان پوهېږي که نه ولم یکن له کفوا کف سیال ته وایي مساوي برابر یعنی الته مسله دا وه چې ځینې خدایان به برابر وو ځینې به ټیټ وو ځینې به پورته وو نو الته هغوی دا پوښتنه کوله چې زموږ دا غټ غټ خدایان چې دي که نه دا ستا اله هغوی په کم لیول سره برابر دی هغوی خو خپل قیاسات مشرکانه نو الله تعالی فرمایي چې دوی ته دا ووایه چې نشته د هغه دپاره سیال برابر د هغې د برابرۍ څوک او نه هیڅ څوک شته او نه هیڅ شی شته خبره ورسې یعنی داسې توحید دې صورت کې بیان شوی که نه چې دا ثلث القرآن خو ورته نه دی ویل شوی د هغې د برابرۍ هیڅ څوک او هیڅ شی نشته دا معنا ده احد معنا هیڅ څوک هیڅ یو څوک او هیڅ یو شی د عرشه پورې او د جبریل امین پورې او د لوی لوی مخلوقاتو پورې هغه ټول د دې مخلوق او د دې بندگان دي نو دا واړه واړه شیان چې لا تاسو د خټو نه جوړ کړي هغه خو به هیڅ شی هم نه دی ولم یکن ولم او نشته له کفوا احد هیڅ یو څوک محترم ورونو د الله تعالی د عظمت او لوی او بزرگی د دې کلماتو نه چې احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد د الله تعالی په اړه دا تصور د هغې د عظمت د لویی او د هغې د اله بودن دا تصور د مسلمان په ذهن کې داسې پوخ شي چې د دې صورت په ویلو باندې هیڅ څوک او هیڅ یو شی هغې سره په ذات کې شریک نه کړي هغې سره په صفاتو کې شریک نه کړي هغې سره په حقوقو کې شریک نه کړي او هغې سره په اختیاراتو کې شریک نه کړي نو دا به صحیح او درست عقیده به د امدي او دا صورت په امدي خاطر باندې باید د همدې تصور سره ووایو مختلف سوالونه انسان ځان سره مطرح کړي آیا داسې څوک شته دی زما په دې ذهن کې راځي چې د هغې په مقابل کې د دې چا او څا نه زه زیات ویرېږم دا تصور راولي انسان بندگان به څه او د هغو ویره به څه بنده مانده هغه چې هر څومره لوی هغه مانده کیږي هغه ضعیفه کیږي هغه په مرګ محکوم دی هغه په مرګ په عدم باندې یعنی د دې ځای نه په دغې نو به هغې نه سړی ولې وویرېږي انسان تصور کې راولي چې آیا داسې بل جهاد داسې بل څوک شته چې زه ورنه تمه لرم انسان به څه یو هغې نه به تمه څه خپله بیچاره دی تمه هغه ذات نه لره چې هغه چاته اړ نه دی تاسې د ټولو نه لوی انسانان وګورئ هغه نورو ته اړ دي دا اوس په امریکا کې انتخابات په کمپاین روان دی تاسو نمایندان وګورئ په جړه هرې کمپنۍ ته ځي یو وایي ما دغه کوه دا لوی کمپنۍ هغوی راوړي که نه دا محتاج دي که نه محتاج دي دا لوی انسانان محتاج دي لږ چې په سر درد شي دنیا پې تنور شي چې اوس څه وکړم لږ چې تبه پیرا شي او د شکر لیول یې ښکته پورته شي نو بس ورخطی چې اوس څه وکړم د فشار بلډ پریشر چې لږ ښکته نو انسان به څه او د هغې نه به تمه څه په یو لحظه کې میلیاردران صفر شي صفر چې الله تعالی فیصله وکړي او دا 500 کانتینره چې د هغې ټوله سرمایه ده او د سنګاپور نه را روان شو یو ځلې غرق کړي نو څه شی شو هغې سره څه پاتې شو نو انسان به څه او هغې نه به تمه څه خو دا چې ته چا نه تمه او توقع کې هغه باید په دې پوه شي چې زه هیڅ شی هم نه یم دا څه چې دا ما سره دي د الله تعالی دي د الله تعالی امانت دی
او که څوک رانه د کم خیر په دغې کې رانه کم کار جوړ شي نو د الله تعالی مهرباني ده چې رانه یې قبوله کړه. نور خو د انسان نه تمه لرل او د انسان نه ویره لرل او د انسان ځواک او د هغې توان نه ایرېدل. دا فرعون ما تاسو ته څو وارې د هغې قصه وکړه، هغه ډېر زناور او هغه دومره اوی شوی و خلکو ته ویل انا ربکم الاعلی او دا بحر ته به یې داسې دغه وکړه ویل چې هذه الانهار تجري من تحتي یعنی تحت امري، دا زما په حکم روان دي. فرعون څومره لیونی و په دې نه پوهېده چې دا بحر چې دا لارې ورکوي موسی علیه السلام ته خو د یو دغې په نتیجه کې ورکوي نو تالی څویمه تالی ولې درکړي. او دا لیونی په هماغه لارو باندې روان شو چې موسی علیه السلام او بني اسرائیل پې تېرېدل او د منځ ته چې راغلل او دا دواړه د بحر دواړه حصې څنګه شوي نو هغه هذه الانهار تجري من تحت چې دا ورلاندې او بحر پې د پاسه. تا خو انسان کله لیونی شي فکر وکړي چې ولا بس نو هم چوما دیگر نیست زه خو صاحب رسېدلی یم چېرته ولا که یو ځي ته م رسېدلی او دا نور لیونیان چې دي ویې فلانی خو ورسېده او زه پاتې شوم چېرته ورسېدم کوم هېڅ ځي ته م نه دی رسېدلی. ته د ماغزه مه خرابوه چورت هېڅ څوک هم هېڅ ځای ته نه دي رسېدلي تا غوندې انسانان دي. نو دا د انسان د تربیت سټپ لومړی سټپ دی چې په دې خبره پوه شي. ډېر انسانان ماغزه دغلته خراب شي ویا نور ورسېدل او زه پاتې شوم چېرته ورسېدل په بحر کې غرق شو چېرته ورسېدل. زموږ په دې کلو کې یو طوفان اوس راغلی دی پلار بیچاره یو لږه ځمکه لري دا وایي خرڅه که انګلستان ته ځم هغه چې په دې ګډو وډو لارو روان شي ایسته کښتۍ غرقه شي او دغه شي پلار د پیسو نه هم خلاص کړي د ځمکې نه هم خلاص کړي او هغه د انګلستان خوب هم هغه یعنی دا د انسانانو تصور او دا نو دا ذهن کې راوستل پکار دي چې آیا داسې څوک ماته من حیث ځواک دا اسرائیلیانو په دې میرکافا باندې څومره غرو چې دا صاحب شکست ناپذیر دی نه دا ویلي کېږي او نه دا د منځه ځي یو الیاسین چې پرې راخوشي کې ایره شي دا خو داسې نه ده چې انسان داسې فکر وکړي چې بس زه اوس هغه اخري دغې ته ورسېدم. نو محترمو دا هغه تصور دی چې د انسان جوړو که ته چېرته په یو چوکۍ کېناستې پام کوه چېرته د ماغزه خراب نشي دا چوکۍ ډېره موقتي ده او زه خو د افغانستان دویم دغه ارک چې دی زه دې ته مرګ ویم دې نه خلک په مرګ وتلي دا اشرف غني څنګه وتښتېده نه پوهېږم نور خو چې څوک راغلی دلته سر یې خوړلی نور محمد داود خان څه شو دا هغې نه وروسته نور محمد ترکی راغی څه شو همدلته یې سر وخوړه حفیظ الله امین راغی هغه څه شو دا ببرک کارمل څه شو دا نجیب دغلته په دار نه شو. نو محترمو ټول نو څوک باید په دغې عارضي ځواک او په دې عارضي اختیار باندې باید لیونی نه شي. دغه دارالعبور دی دا زه او ته چې پکې ژوند کوو دا عارضي ژوند دی زما او ستا منزل بل دی ما ته بل طرف ته روان یو آخرت زما او ستا منزل دی. پام کوه چې دا واړه واړه شیان زما او ستا منزل رانه خراب نه کړي ما ته خو د یو منزل په لور روان یو. محترمو دا خبره مې ځکه وکړه چې ولم یکن له کفوا احد ډېر خلک نور مخلوقات کف ګڼي او کله کله په ژبه خو نه وایي خو د عمل په حساب یې پورته ګڼي و چې دا جب مې د ډالرو نه ډکي که نه نور د هېچا په قصه کې نه او چې یو غل در باندې برابر شي او دا ټول ډالر در نه واخلي بیا به څه کې دا داسې نه ده. انسان باید خپل حد وپېژني خپل ځان وپېژني او خپل توان وپېژني او بیا د الله رب العالمین سره معامله وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او د صحابه کرامو سیرت د سلګونو قصو نه ډک دی خو موږ او تاسو خو هغه قصې من حیث دغه وی بس وی کتاب مې خلاص کړ کتاب خو د خلاص کړ څه پې پوه شوې کتاب خو به د خلاص کړی. نو محترمو دا صورت ډېر مهم صورت دی او دا صورت بیا په مینه ولولئ. یو ځل یو صحابي د یو صحابي نه نورو خلکو شکایت وکړ
و یا رسول الله دا سړی ته موږ ته امام مقرر کړی دی. مدینه کې چې کله دا دغه خلک ډیر شو نو بیا لرې لرې مسجد نبوي ته نه رارسېدل، نو ځای په ځای نور جوماتونه هم جوړ شول. یو امام مقرر شوی او هغې به چې هر صورت ولا الضالین نه وروسته ووایي او اخر کې به یې ورسره دغه هم یو ځای کو صورت اخلاص. نو خلک راغه شکایت وکړه چې یا رسول الله زمونږ د امام څو ځلې ورته وویل چې دا کار مه کوه، بس یو صورت دی یو هر دغه کې دا بل دا ورسره اضافه کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغوښته ویل چې دا کار ولې کې؟ هغه صحابي وویلې چې دې صورت سره مې ډېره مینه ده، ډېره مینه مې ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې حبک ایاها یدخلک الجنه، د دې صورت سره دا مینه چې ستا ده بس جنت ته به دې داخل کی. او په یو روایت کې دی چې ادخلک الجنه، جنت ته یې ورسولې. نو محترمو دا صورت په مینه لوستل پکار دي او بار بار لوستل پکار دي. نو د دې صورت سره د مینې پیدا کېدو طریقه دا ده چې هماغه د سیرت په رڼا کې هغه وضعیت سړی وڅېړي، وی ګوري، موجوده وضعیت سړی وګوري او بیا دا صورت ووایي. انسان ته خپل حدم معلومیږي او د خپل رب عظمت او شان هم ورته معلومیږي. نو د دې صورت سره مینه پیدا کېدل پکار دي. محترمو زمونږ او ستاسو انسانانو کې عموما دا طریقه ده چې څوک ستا سره مخ شي او تعارف کوي د اول ځل دپاره بیا دویم ځل دپاره، نو کوشش یې دی چې ځان داسې ښه معرفي کړي، داسې لوړې معرفي کړي. نو کله وایي چې زه فلانی یم ښه او زما د تره زوی چې دی که نه وزارت دفاع کې رئیس دی ښه، بل د تره زوی مې چې دی هغه د دغې معین دی، د وزارت مالیې معین دی او داسې پسې راځي او دغه کېږي او دا زامن مې داسې دي او پلانین مې داسې. اصل مطلوب یې دی چې ځان معرفي کړي، خبره ورسېدی. نو محترمو زه تاسې ته دا ووایم چې په کار نه ده چې موږ او تاسو په خپل مجلس کې په ځای د دې چې ځان معرفي کړو خپل رب معرفي کړو. الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. او سورت اخلاص موږ ته دا رب په ډېر مختصر او په ډېر جامع طریقه باندې معرفي کړی. نو ته چې چېرته پیژنګلوي کې دغسې پیژنګلوي وکړه چې الله رب العالمین سره د تعلق دی، بیا به ته عظیم شي. او دا دغه چې دي ښه دي، دا هم ښه دي دا وظیفې چې څوک لري، که څه هم په کار نه راځي چې کار دې ورله بند شي ولا د وسې مې نه کېږي. تجربه خو همدا وایي. نو داسې ځان معرفي کړه چې رنګه دې م بده نه شي او یو ثواب دې م ګټلی. وایي زه هغې سره د هغې خبره کوم، را سره د والي صاحب خبره، والي صاحب پرېږده خپله خبره کوه. نو د ځینو خلکو دا عادت وي متاسفانه، او دا د انسان په وړوکوالي باندې دلالت کوي. انسان کله احساس کمتره کې مبتلا شي بیا دغسې اوتې بوتې وایي او کش کې چې ته خپل رب معرفي کړي. محترم ورونو زه یو بل عرض په اخر کې کوم چې دا صورت بیا په مینه ولولو. هیڅوک داسې نشته دی چې د الله تعالی په څیر هغه بخښنه کوي. یو چا دروازې ته چې یو 15 ځل ور لاړې، شپږم ځل وایي چې ځه کاکا خپل کار دی کوه، نور خو د ټیکه خو مې ستا نه ده اخیستې. خو دا داسې رب، داسې رحمان الرحیم، داسې ذات چې هماغه خلکو نه خوشحاله کېږي چې هغې نه غواړي. څومره چې ته په الحاح او په اصرار یو شی غواړي په هماغه کچه هغه خوشحالېږي. او هغه وایي چې زما د رحمت نه مایوسه نه شئ، لا تقنطوا رحمت الله. کار څومره ستر ستر ګناهونه دي کړي خو چې په اخلاص دې رجوع وکړه انه کان توابا، بار بار هغه ستا توبه قبلی او فقط رجوع پکار ده. ځینې خلک مایوسه شي او دغه شي. نو محترم ورونو د الله تعالی د 99 نومونو
ذکر او ورد پکار دی او په هر نوم باندې تفکر پکار دی او د هغې معانی او مفاهیم په ذهن کې را یادول پکار دي تر څو چې دغه د حب او د مینې دغه تعلق د الله تعالی سره جوړ شي. نو اسلامي عقیده هغه داسې نه ده چې موږ هغې نه خلک وویرو. اسلامي عقیده دا ده چې هغه په مینه او په محبت د خلکو په ذهنونو کې هغه موږ ځای په ځای کړو. موږ او تاسې یو درې ښوونیزې لارښوونې لرو او یو ډیره مهمه خبره ده د نن چې هر څه چې تاسې دا نن زده کړه که نه دا نه حتما هېرېږي. نو څه وکړو چې په یاد هم پاتې شي؟ خبره ورسېدی. څه وکړو چې خبرې او درسونه هم په یاد پاتې شي؟ نن زه تاسو ته دا خبره کوم. د یادولو نه دا خبره مهمه ده چې یاد شیونه څنګه موږ په یاد پاتې شي. نو هغه دا ده تاسې دا ګورئ که تاسې 100 مسایل او 100 شیان زده کوئ نو 1 ساعت وروسته 80% تاسو نه هېرېږي. 1 ساعت وروسته ښه تاسې نن تجربه وکئ دا درس هم چې نن وویو نو دا تاسې نه هېرېږي. او که تاسې 1 ساعت وروسته بیا دا تکرار کوئ نو دا ستاسو یوه ورځ په یاد پاتې کېږي. 1 ساعت وروسته دا سبق هم چې 1 ساعت وروسته تکرار کړه دا ستاسو سبا ته به هم یادي. خبره ورسېدی. خو هغه به درنه یو ورځ وروسته بیا هېر شي. نو بیا به څه کوئ؟ بیا به دا کوئ چې هغه درس چې تاسو 1 ساعت وروسته تکرار کړی او سبا هم بیا تکرار کړ سبا هم چې بیا تکرار کړ اخو 1 ساعت هم 1 ساعت وروسته نو سبا هم چې دا تکرار کړ دا یو هفتې پورې ستاسو صرف 10% یاد پاتې کېږي او 90% درنه هېرېږي. تاسې به نو بیا څه کوئ؟ بیا به دا کوئ چې تاسو به 1 هفته دا بعد تکرار یعنی اصلا طریقه دا ده چې که تاسې غواړئ چې دا سبقونه او لوستونه دا ستاسو یاد پاتې شي او نور هم تقویه شي درس هم چې یو ساعت بعد هغه تکرار کړئ. بیا هماغه درس 1 ورځ بعد تکرار کړئ. بیا هماغه درس 1 اونۍ بعد تکرار کړئ او بیا هماغه درس 1 میاشت بعد تکرار کړئ. دا درس به ستاسې 6 میاشتو پورې یادي او 6 میاشتې بعد هم چې تکرار کړه دا بیا ستاسو یاد پاتې کېږي. خو که درس هم وویو او همداسې هم پرېښوده دا اوس درس هم چې وویو نو د خیره سره 1 ساعت بعد به صرف 10% درته یادي دا نور به نه وي. خو که 1 ساعت بعد هم تکرار کړه دا درته 100% یاد پاتې کېږي سبا پورې. سبا پورې هم چې بیا سبا هم چې تکرار کړه 1 هفتې پورې درته یاد پاتې کېږي او 1 هفته بعد هم چې بیا تکرار کړه 1 میاشت درته بیا یاد پاتې کېږي. 1 میاشت بعد هم چې تکرار کړه دا درته بیا 6 میاشتې پورې یاد پاتې کېږي. دا ګوره ریسرچ بیس خبره ده ښه ده وایي نه ده. خو دا دی چې تکرار صحیح تکراري او د زړه د نه دا تاسو ویل چې د زړه نه یې ووایه که نه او خو فکر وکړه دا هم پکې او دا هم پکې چې دا کار د زړه نه وکړئ. چیرا خو ما دور کرده بودیم خو صحیح. خو به هر حال محترم ورونو نن منګ او تاسې 11مه ناسته وه او منګ او تاسو په دې 11 ناستو کې 111 کلمې وویلې. تاسې خبرې دا په قرآن کې څو ور تکرار شوي؟ 10,990 ور تکرار شوي. یعنی داسې ووایه چې 10,800 ور. نو معنا دا ده که څوک په 11 ورځو کې د قرآن کریم 10,000 یا 10,000 کلمات زده کولی شي نو باید دا آیت بار بار ووایو چې ولقد یسرنا القرآن للذکر. دا قرآن ډیر اسان دی. دا چې زمونږ او ستاسو زده نه دی او خلک تی محروم دی د دې وجه دا نه ده چې دا مشکل دی. د دې وجه دا ده چې فاصله ده د دې کتاب او د خلکو په منځ کې. دا باید په اسانه طریقه او په اسان میتود تقدیم شي چې خلک راغب شي. یو ځل چې خلک راغب شو او وخت ورکه ان شاء الله دا قرآن به یادیږي. الله تعالی دې
موږ او تاسې ته د قرآن کریم د لوستلو، پوهېدلو، عمل کولو، غور کولو، یادولو او خلکو ته د رسولو توفیق را په برخه کې. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين. ما دا عرض کړو چې په پای کې به د امت شهید او د امت ستر قائد شهید ډاکټر اسماعیل هنیه صاحب ته دعا کوو چې الله تعالی شهادت قبول کړي. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم نور قبره، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، اللهم ادخله الفردوس الأعلى. الله رب العالمین دې هغوی ټول نیکۍ او حسنات قبول کړي، هغې د خپل حصې کار مکمل کړ. مشکل یې موږ او تاسو ته پرېښود، هغه خو لاړه، انشاءالله هغه به په راحت کې انشاءالله. زموږ امید دا دی چې الله رب العالمین به ورسره د رحم معامله کړي، فضل الله تعالی دې ورسره د رحم او د فضل معامله وکړي. او ډېر ستر انسان و، ډېر ستر، یعنی داسې ووایه چې دې وخت کې بس د ټول امت نمایندګي کوله، غیر معلن قائد د دې امت او د خطرناک دښمن چې هغه صهیونستان دي بس د خبرې سړی و. الله تعالی دې د هغې ځای ناستې ته همدغه استعداد، همدغه توفیق ور په برخه کې چې درست او صحیح قیادت وکړي د مسلمانانو، او درست او صحیح رهبري وکړي. الله تعالی دې حفاظت وکړي، الله تعالی دې د هغې کورنۍ بچیانو ته او میرمنې ته صبر او حوصله ورکړي، او الله تعالی دې هغه مجاهدین چې د هغې پیغام به هغوی دپاره ډېر زیات د ډاډ سبب و، الله تعالی دې د هغې مجاهدینو حفاظت وکړي، او الله تعالی دې د دې دا تشه ډکه کړي. او انسانو که چېرته کومه اشتباه تې شوي الله تعالی دې ورته معاف کړي، الله تعالی دې ورسره د رحم او د مهربانۍ معامله وکړي. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.